که اوس پرې خړ ګرد پرېوتی خو د ډیرو پخوانیو خلکو خاطرې ورپورې تړلې دي. ملي بس په 1440 کال د افغانستان لویو وړو ښارونو کې فعالیت پیل کړ. بسم الله خیر الله. او د خلکو په تګ راتګ کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې. د 4 لسیزو جګړو کې که هم خلک زیانمن شوي خو دغه بسونه هم ترې په امن کې نه دي پاتې. د ملي بس دولتي شرکت مالی او اداري مسؤل وایي اوس د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې 170 ملي بسونه فعالیت کوي او له ځینو هیوادونو سره یې هم خبرې کړي چې نور بسونه ترې وپیري څو عامه ترانسپورت ورسره لا ښه شي. اوس دغه موټر په مرکز کې 170 پورې رسیدلی دي چې فعالیت ترسره کوي روزمره شکل باندې او نور زیات موټر ترمیم شوي دي. د هغې دپاره موږ هلې ځلې کوو چې ښار ته ووځي او فعالیت ترسره کړي. نو کومو هیوادونو چې زموږ سره ژمنه کړې ده د هغې په اړه باندې موږ ډاډمن یو او ورسره زموږ د تبادل د نظریاتو پروسه ورسره جریان لري. نو انشاءالله هغه موټر چې راشي د کابل ښار کې به او په بعضې ځینو ولایتونو کې به د ښاري ترانسپورت ستونزې تر ډېره حده پورې حل شي. سردار محمد له تیرو 30 کالو راهیسې دغه بس چلوي او د خپل روزګار خاطرې ورسره تړلې بولي. وایي پخوا ملي بس د عامو خلکو لپاره یوازینی د تګ راتګ وسیله وه او خلکو ته یې هم ځانګړی ارزښت درلود. خو هر زمان خپل ځان ته دغه درلودی. په هغه زمان کې موږ موټر نه درلود، اوس موټر فضل د خدای دی اوس ډېر موټر لرو. خو هر ډریورو نګران چې مراجعه وکړي بلې د دې شاملېږي او څوک یې سابق ماشین هم کم اوس بیا اوس فضل د خدای ماشین هم سم دي. ډېر ښه موټر دی، زنانه جلا دي، مردانه جلا دي، خپل رسمي نګران لري، موټرمان لري، هر شی وصول غټ پراخه موټر. یو ښځه ولاړه وي بېچاره چې د ماشومانو سره یو بل کاستر والا وي زنانه ځای نشته او یو سپین ږیرې ولاړه وي دغه پولیس ته پیسې نه ورکوي. هغه ملي بس راځي دولت لمن خو ډېره لویه ده نو بس پورته کوي. 80 کلن غلام فاروق چې کابل ښار کې رالوی شوی د پخوانیو بسونو کیسه کوي. وایي پخوا ترانسپورتي وسایل دومره نه وو او یو ملي بس ته به په ساعتونو تم و. ملي بس 1 روپیه کرایه دی. ورقه بدادته موتر فرمه شدی کلینر ورقه پیتر د چی غرفه تول میکردی کلینر ورقه که نوک شیر میکرد جمع میکرد در جیب خود. هر جا که میرفت دو غرفه تول میکرد هر جا که میرفت حدود باز 1 روپیه میگرفت غرفه ورقه که چیر میکرد نمه 2 غرفه تول میکرد. در وقت چی که بود 2 روپیه شد. وقت موترهای برقی 2 روپیه و 3 روپیه شد. او هم تو بود. سیگنال نیاز 10 روپیه کرایه خود 20 روپیه است. دیگه اینمی وقت از بیادر دیگه کنم. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي چې له ملي بس په تګ راتګ کې کار اخلي وایي دغه بسونه ورته اقتصادي دي او خپل کارونو ته هم په وخت رسیږي. با اینجا یک دکان دارم در شهر کار میکنم. صبح وقتی وقت میم دمی میرم خوب وقت خوب تایم میرسانه. یگان تا میگه نا وقت نه خوب وقت میرسانه. پس شام میایم دمی ملی بستا پس دم جایی که میرسانه. من خدا خیرشان بتم. در پا قیمتش است. در پا کرای مرا میگیره 1000 نمیته دیگه نمیتم. میریم میایم رفت آمد ما روزانه دمی بلد هستیم. د موټر جوړونې په دې ورکشاپ کې لسګونه ملي بسونه ترمیم شوي او په ځینو هغو یې کار روان دی. د ملي بس دولتي شرکت وایي د بسونو د ترمیم لپاره یې اړوند مسلکي کسان ګمارلي څو ژر بسونه ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپاري. یک تعداد وسایطی که از سالیان متمادی در پارک وسایط از سابق مانده و معمول فرسوده شده و امکان ترمیمش هست اونا را دوباره زیر ترمیم میگیریم و اونا را پس دوباره فعال میکنیم تا بتانیم که در آینده تعداد وسایط بیشتری در ملی بس داشته باشیم و کمک بیشتری به همشهری‌ها
بتونیم کرده باشیم. و همچنان نمونه از وسایلی که ما فعال ساختیم دمی 3 ماه گذشته در پشت سر ما شما موقعیت داره. این وسایلی است که تاتای 13 میگن، از تاتای کلان ظرف است که میتونه در یک وقت معین مقدار بیشتری راکبین را در همزمان انتقال بده. د دې ملي بسونو بیا ترمیم نه یوازې د ښاري ترانسپورت برخه کې مهم دی، د ملي شتمنیو د بیا رغونې لپاره یوه هڅه هم یادېږي. د ملي بس د اماراتي شرکت د معلوماتو له مخې دا مهال دوی سره دلته 1062 ملي بسونه موجود دي چې ځینې یې جوړ او په ځینې هغوی د کار روان دی ترمیمیږي. که چیرته دغه ترمیم شي په ښار کې د ګڼې ګوڼې مخنیوی هم کیدای شي، هم اقتصادي او هم ښه سفر. جاوید رازمند، پژواک خبري اژانس، کابل.